بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل د قصو بابا نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر ما او ډېر ورځې بعد حاضر یم ولې چې زما خپل څه مصروفیاتو څه لږ مسایلو او څه کاروبارو چې د هغې د وجې زه بالکل قصې ته نه وم جوړ شوی، ویډیو ته نه وم جوړ شوی. تاسو ډېر مینوال چې کوم دی، ډېر ملګري، ډېر وروڼه هغو په یوټیوب باندې هم کمنټس کړي دي چې کوم د کومو جواب ما نه ده ورکړی، د هغې بښنه غواړم. انشاءالله جوابونه به د هغې زه ورکړم. په واتساپ باندې هم میسیجونه کړي دي، باقاعده هسې کال او رینګ یې هم کړی دی، تپوس یې کړی دی او الله دې ښه د باده ساتي، پوښتنه یې کړې ده. د هغو ټول یو جهان مننه. یو څو نومونه یې داسې په لنډو ځان سره راټول کړي دي، ډېر زیات نومونه زما نه پاتې شوي دي، خو چې کوم پاتې شوي دي د هغې بښنه غواړم. انشاءالله را روان ویډیو کې چې کوم نوي کمنټس راځي یا نوي میسیجونه راځي، ځکه چې زاړه ډېره جاښه جوړه شوې وه نو هغې کې ماته بیا پته نه لګېده. نو د هغې شته بښنه غواړم. انشاءالله را روان کې چې کوم د چا نومونه پاتې شوي هغه ماته بیا کمنټس یا میسیج وکړي. انشاءالله را روان ویډیو کې به د هغو نومونه شامل وم. قیصه ده، اول خو تاسو ته وایم چې قیصه ده دا چاره. قیصه ده د شهزاده سیف الملوک او د بدر جمال ښاپېره. ډېره ښکلې، خوندوره او ډېره مزیداره قیصه ده. انشاءالله چې د ټولو ملګرو به خوښه شي په امید باندې انشاءالله. او ډېره خوندوره قیصه ده او په فرمایش د یو ملګري ده، د کیدای شي دې نومونه کې یي هم. زما نه اوس هېر دی، تقریبا چې 4-5 پیرې ټلیفون کړی و چې یاره دا قیصه موږ ته وکړئ، خو زه په کار کې وم نو ځکه مشکله وه. نومونه د تعلم په یو منډه بیا به قیصې له راځو انشاءالله. شاپارمان د سواد نه، عبدالمطلب د تنګي نه، محمد کریم صادق د چارسدې نه، د انځر کلي نه، روهیل خان دی، موبین د صوابۍ نه، ولید خان د مردان نه او عبدالعزیز. نو یو جهان مننه. الله هم ښه د وباد ساته. چې کوم مرګ نومونه پاتې شوي د هغو نه بښنه غواړم. انشاءالله را روان ویډیو کې چې د چا نومونه پاتې شوي هغه ماته کمنټس یا میسیج وکړئ. انشاءالله را روان ویډیو کې به ستاسو نومونه ضرور شاملوم. نو راځو به د سیف الملوک او د بدر جمال قیصې له. بدر جماله په اصل کې یوه ښاپېرۍ وه او د دې د پلار چې کوم دی په 100 لکه دیوانو او په 30 لکه ښاپېرو باندې د هغې حکومت و. د بدر جمال د پلار، د بدر جمال د مور زهرا نوم و، زهرا نوم و او دا یوه ښاپېره وه، ډېره حسین و جمیله او ډېره ښایسته ښاپېرۍ وه چې په ټول قوقاب کې د دې د حسن چرچې هر طرف ته مشهورې وي چې په دې کې په ټول قوقاب کې د هغې نه ښایسته ښاپېرۍ بله نه وه. ولې زموږ په انسانانو کې دا خبره مشهور ده چې یاره ښاپېرۍ چې ورته ووایي ښاپېرۍ، هر قسمه ښاپېرۍ، نو موږ خلک وایي چې هغه ښایسته وي. خو بدر جمال چې کومه ده نو دا په ټولو ښاپېرو کې په ټولو قوقاب کې د دې حسن چې کوم دی نو ځان له اوچت مقام و. دا ډېره ښایسته وه. په ټولو قوقاب کې د دې د حسن خبره چې دغه د لرې لرې پورې خوره شوې وه. دا بدر جماله به د خپل مور سره اکثر په سیل باندې وته د کور نه، خپل مور سره به شوه. ځکه چې د یو بادشاه لور وه، یو ښاپېرۍ وه، نو دنیا به یې هم کته، خپل قوقاب او دا چکرې مکرې به یې ولې سیل به یې لګو. لکه څنګه چې د عام خلک چکر له ځي په خپل وخت باندې، لکه په کال کې یو پیری هر پیجي ځي، ناشنا ناشنا ځایونه ویني، چکرې وایي. دغه شان به دا بدر جماله ښاپېرۍ د خپلې مور سره به ملګري شوه او په چکر به وته. د دې بدر جمالې ښاپېرۍ په دې قصه کې یو خور هم ده، د هغې نوم دی صاحب جماله، او د هغې ذکر به وروسته راځي. نو دا بدر جماله د خپلې مور سره یو ورځ په سیل ووته. د انسانانو د دنیا ته راغله، دا ناشنا ناشنا ځایونه، ښکلي ښکلي ښایسته ښایسته ځایونه، په دې باندې چکرې والې او خوند یې ترې اخیسته. په چکر 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 دا روانه وه چې په یو ښار باندې تېرېده. د انسان په شکل کې د دوی دواړه په دغې ښار کې په یو ځای کې دوی روان دي، یو بازار دی یا کلی دی یا هر څه چې دي، خو په دې کې یو ګوټ ته یو پالګری ناست دی. په دې بازار کې فرض کې یو ګوټ ته یو پالګری ناست دی. پالګری لکه خلکو له پالونه ګوري، د قسمت حساب کتاب لګوي چې یاره ستا قسمت کې به دا کېږي او دا به کېږي. پخوا د دې شي رواج ډېر و، نن سبا خو ماشاءالله دغه جهالت ختم شو، دغه څیز باندې څوک نه یقین کوي نه پرې پکار دی، دغه غلطه خبره ده. خو خیر قیصه ده. نو پخوا د پالګرو رواج ډېر زیات و، نو پالګری چې کوم دی اوس ناست دی، دا حساب کتاب لګوي، کتابونه ورته پراته دي، بس بازار کې یو ګوټ ته ناست دی. دې بدرۍ د خپلې مور ته وایي چې مور ته صبر وکړه، زه دې پالګري له ځم په ده باندې خپل قسمت ګورم چې دی ماته څه وایي. دې بدرۍ دې پالګري ته خپل لاس ونیو، ورته وایي چې پالګري بابا ته زما د قسمت حال وګوره چې زما د قسمت حال څه وایي.
پالګري چې کوم دی نو پالګری ډېر رسېدلی سړی او ډېر تجربه کار سړی و. د ډېر وخت پالونه یې کړي و، د ډېر وخت حساب کتاب د هغه سره و، په ډېر څه باندې هغه پوه و. د قسمت په حال، د لاس د کرښو په لیک باندې، په هر څه باندې هغه ډېر ماهر او ډېر پوه و. هغه چې څنګه د بدرۍ دا لاس ولیده، په دې کې د کرښو دا تیرو بیرو ولیده، بیا یې سر پورته کړو، دا بدرۍ دا مخ یې ولیده، نو پرې پوه شو. دې ته یې ویل کښېنه زوی تا ته زه ستا د قسمت حال ویم. هغه ویل بابا ما ته د قسمت حال ووایه، زما د قسمت کې به څه مخکې. هغه ورته ویل چې ستا په قسمت کې مخکې تا ته ډېرې سختې پختې را روانې دي، او ته چې کوم دی ته ما ته پته ده چې ته یو ښاپېره یې، او ته به ستا په قسمت کې میینېدلي په ادمزاد باندې، یعنې د یو انسان په زوی باندې به ته میینېږي، په ادمزاد باندې به ته میینېږي، او د هغه سره به بیا ستا واده کېږي. او دا ښه نو دا خبره چې دی بدرۍ یې واورېده، حیرانه شوه، او خبره یې یقین هم وانه اخیسته، داسې ګپ ته څه ده، داسې ممکنه ده، دا څنګه کیدی شي. خو بس لنډه دا ده چې دا بدرۍ د خپلې مور سره د دغه ځای نه لاړه، رخصت شوه او واپس خپل کوهخاف ته لاړه، خپل محل ته لاړه. بل طرف ته د روم بادشاه له به راځو. په روم کې یو بادشاه دی، نوم یې عاصم دی. د عاصم بادشاه چې کوم دی لویه بادشاهي ده، لوی مخلوق د هغه په بادشاهۍ کې دی، لوی لښکر دي ورسره، لوی مال دولت ته خو کاپیره بادشاهي وله خدای ورکړې ده، ډېره غټه بادشاهي وله خدای ورکړې ده. او د ده یو ښځه هم شته، خو د ډېر وخت نه دی په تمه تمه تمه، خو ده ته تر اوسه پورې د الله د طرفه د اولاد نعمت ورته نه و میلاو شوی. دغه یو کمی د ده په بادشاهۍ کې، نور د مال دولت، د سپایانو، د نوکرانو، د هېڅ شي کمی نه، صرف چې کمی و نو د اولاد کمی و چې الله تعالی وله اولاد نه و ورکړی. او دی خو په خپله بادشاه سړی و، نو دی ډېر زیات خفه و چې یاره دا به په څه کېږي، څه طریقه به کېږي. اخر چې ونه شوه، د نجومیان او پالګري وغیره دا راټول کړه، هغو ته یې ویل چې یاره تاسو حساب کتاب ولګوئ چې یاره زما په نصیب کې، زما په دې قسمت کې دا زوی یا اولاد اخر شته هم او که نشته. دغې پالګرو چې حساب کتاب ولګاوه او نجومیانو چې خپل حساب کتاب ولګاوه، لینډ یې وجنګو، خبرې ښه د یو بل سره سلا کوله. نو اخر هغو دا حساب راویستو چې بادشاه ته ویل چې بادشاه سلامت ستا په قسمت کې زوی شته، او ډېر تکړه زوی دی، خو د هغه چې کوم دی نو هغه ستا د دې ښځې نه په نصیب کې نشته. بادشاه حیران شو، ویل چې یاره دا څنګه چل دی؟ وی چې د یمن د بادشاه لور ده، که چېرې هغه شهزادګۍ ته واده کړه، هغه ستا کور والا شو، ستا ښځه شوه، نو د هغې نه ستا په نصیب کې بیا اولاد شته، او داسې که یي نو داسې بیا نشته، او تاله به د هغې نه خدای اولاد درکوي او ډېر تکړه ځوان به وي. خو د هغه ځوان په نصیب کې هم ډېرې سختې، خو نه اولاد ستا په نصیب کې شته. بادشاه خو به د یو خبره خوشحاله شو، زه شکر دی خدای په نصیب کې خو مې اولاد شته، نصیب مې خالي نه دی. خیر که زما د زوی په نصیب کې سخت یو کار څه هغه د وخت خبرې د هغې سره به بیا ګورو. خو که اوس په دې خبره خوشحاله شو. د یو وفد جوړ کړو، کسان یې راټول کړه، وزیران مشیران یې ورسره کړل، چې مشران معزز کسان یې ورسره کړه، سپایان یې ورسره کړه، او دغه یې ولګېد چې یاره تاسو د یمن بادشاه له لاړ شئ. اول دا معلومات وکړئ چې واقعي د یمن د بادشاه لور شهزادګۍ شته نشته، واده شوې ده نه ده واده شوې، څنګه چل دی؟ نو که فرض کوه د یمن د بادشاه لور، نو بیا به ورته زما له طرفه زما د نکاح دا پیغام وړاندې کړئ چې یاره زموږ بادشاه سلامت چې کوم دی نو ستاسو د لور سره نکاح کول غواړي. دغه وفد روان شو، ډېر په احترام سره او ډېر په قدر او احترام سره ولاړ یمن ته. د یمن ته دغه وخت چې څومره فاصله وه، ځکه چې په آسونو په اوښانو یا په آسونو باندې به دغه فاصله واله کېده، په پیدل باندې به دغه لارې خلکو وهلې، د ورځو د میاشتو مسافرۍ به نو دغه وفد چې کله یمن ته ورسېدو، د یمن بادشاه د هغو ډېر په پرجوش طریقه باندې د هغوی استقبال وکړو، ډېر په خوشحالۍ باندې چې یاره د روم بادشاه او یو وفد رالېږلی دی. فی الحال ته هغه خبر نه و چې یاره دا په څه نیت راغلي دي. وفد چې هلته د هغو سره ایثار شو، هغه ګروپ د هغو سره ایثار شو، یوه ورځ دې مې تېره کړه، هغو اندازه واخیسته چې یو د دې یمن د بادشاه خو یو لور شته، شهزادګۍ ده،
ډېره ښایسته او ډېره مشهوره شهزادګۍ ده او لا فی الحال د بادشاه په محل کې ده. نو دوی چې دا اندازه واخیسته دوی په خبره پوه شو. نو دوی بیا یو ورځ دوه بعد د بادشاه میلمستیا کوي. د هغې نه بعد بیا بادشاه ته به دربار کې پیښ شو، یارې مونږ تا ته یو خبره راوړله د خپل بادشاه له طرفه، د روم د بادشاه له طرفه مونږ تا ته یو پیغام راوړی او ته هغه وګوره. هغه ورته وایي چې یاره بلکل نو ستاسو پیغام ته په غوږ یم، ما ته وایه. دوی د بادشاه له طرفه هغه پیغام چې کوم هغه داسې راټول کړی و، داسې کاغذ کې په هغې کې به خط لیکلی شوی، د بادشاه د خولې پیغام خط په پکې لیکلی شوی. یو کس هغه پیغام داسې کولاو کو، هغه پیغام یې دغې بادشاه ته پړاو کړ چې یاره زه ستا د لور سره نکاح کول غواړم او هغه خپله شهزادګۍ جوړول غواړم، د خپل ملکۍ جوړول غواړم. ډېر په احترام او ډېر په طریقه باندې وینا کړې وه. د یمن بادشاه چې دا خبره واورېده نو ډېر خوشحاله شو او ویې چېرې دا خو د خوشحالۍ خبره ده، چېرې یو د روم بادشاه چې کوم دی نو هغه زما د لور غوښتنه کړې ده. خو وایي چېرې زما دغه یو شرط دی چې زه به د خپلې لور سره سلا کوم، د هغې نه به تپوس کوم، که ها د هغې رضا وه نو ټیک ده، بلکل زه به دې خبرې ته تیار یم، په دې کې څه مسله نشته. د یمن بادشاه بیا د خپل لور د شهزادګۍ سره سلا وکړه. نو هغه شهزادګۍ په دې خبره باندې رضا شوه، وایي چې یاره زما د طرفه په دې کې څه نشته. لنډه دا چې د بادشاه رشته د یمن د شهزادګۍ سره وشوه. د یمن بادشاه چې کوم دی نو دغه رشتې ته تن کېښود. دغه بیا واپس راغی او واپس بادشاه ته یې دا د خوشحالۍ د خوشخبرۍ دا خبر واورو او بیا په لنډ وخت کې بیا بادشاه یو جنج ولېږو، یو عالیشان جنج یې ولېږو. لوی مخلوق د بادشاه په واده په دې خوشحالۍ کې راټول شو او دا ډولونه او دا درز غوبل جوړ و، دا خلک ګډېده او خوشحاله او سندرې ویلې کېدې. دا په دې خوشحالو باندې دا جنج دی یمن ته ورسېده او د یمن د بادشاه لور شهزادګۍ هغه یې ناوې چې کوم دی نو هغه را روانه کړه او روم ته یې راوسته. د بادشاه واده وشو ډېر په ډنګ ډونګ او ډېر په خوشحالۍ باندې. او بیا چې کوم دی نو چې یو کال یو نیم وشو، د هغې نه پس الله تعالی دغې بادشاه له اولاد ورکړو او زوی وشو او د دغې زوی دغې بادشاه نوم کېښودو سیف الملوک. سیف الملوک چې کوم دی د پیدا کېدو سره ځکه چې د بادشاه اولاد و، د شهزادګۍ نو ډېر ښایسته او ډېر حسین و جمیل و، ډېر ښکلی انسان و او بادشاه ورته ډېر زیات خوشحاله و. بیا به راځو د بدر جمال طرف ته. بدر جمال چې یو کال یو نیم بعد داسې لږ وخت پکې په منځ کې ووته، بیا سیل ته راووته د خپلې مور سره، چکرې مکرې لګولې، کله یو طرف ته کله بل طرف ته. بیا ورته رایاد شي چې ها ته ورېږه ما ته خو یو پالګري داسې خبره کړې وه چې ستا په نصیب کې به یو ادمزاد وي، ته به د هغه باندې مینېږې، ته به د هغه سره واده کوې. دا خو که څه هغه هسې ګپ لګولو ته راشه، زه پالګری ګورم چې پالګری شته که نشته. کله چې هغې خپلې چکرې مکرې مکمل کړې، خپلې ښې چکرې مکرې ووالې، نو هغه ښار ته لاړه. هغه ښار ته چې لاړه او هغه ځای ته لاړه نو څه ګورو چې هغه پالګری سپین ږیری بابا ناست دی په هغه ځای باندې او چشمې په سترګو کړي دي، هغه خپل دستور هغه حساب کتاب لګیا دی، پالونه لټوي. دا بدر جمال خاپیری بیا د انسان په شکل کې د عام انسان جنۍ په شکل کې لاړه، دې پالګري ته کېناسته او بیا یې ورته لاسونه وي چې ها بابا ته زما دا پال وګوره چې په دې کې څه دي. دا ورته وایي نه چې زه هغه بدرۍ یم یا هغه بدر جمال یم، زه داسې کال دوه مخکې ستا ځای ته راغلی یم، اوس داسې ورته نه وایي. بیا یې ورته دغه شان دا لاس ونیوي چې بابا ته زما دا پال وګورې چې زما په نصیب کې څه دي. پالګري بابا چې بیا د هغې هغه لاس داسې وکته، را کرښې مرخې وکتې، نو بیا ورته داسې چوت وکته. چې بیا ورته چوت وکته نو داسې غلی شان موسکی شو، غلی شان موسکی شو او د ځان سره وایي چې ځه شکر دی زما چې تا ته کوم پال ویلی او ما چې تا ته کومه خبره کړې وه نو هغه غلطه نه ده ثابت شوې. نو دا بدری حیرانه شو چې یاره دا سړی خو زه بیا هم وپېژندم. وایي چې بابا څنګه ستا خبره غلطه نه ده ثابت شوې؟ وایي چې زما خبره داسې غلطه نه ده ثابت شوې چې تا ته ما ویلي چې ته به په یو ادمزاد مینېږې، یو ادمزاد به پیدا کېږي او ته به په هغه ادمزاد مینېږې. او بابا تا خو ماته داسې خبره کړې خو زما یقین نه و اخیست. وایي چې هغه ادمزاد چې ته به په کوم ادمزاد مینېږې هغه ادمزاد پیدا شوی دی او د روم د بادشاه د عاصم بادشاه زوی دی او ته به په هغه ادمزاد باندې مینېږې او د هغه هلک سره به ستا واده کېږي. او زما پال چې دی نو هغه خدای غلط نه دی ثابت کړی، زما خبره صحیح وه. بدری چې دا خبره واورېده نو ډېره
فکر واغسته چې دا څنګه خبره ده. یعنې دا یو ډېره ناشنا خبره ده چې د انسان او د ښاپیري واده یا نکاح یا په یو بل میینېدل دا یو د فطرت خلاف خبره ده چې ممکنه نه ده. داسې فرض که څوک چېرته چې عام انسان ته وایي چې هلکه ته به په یو ښاپیرۍ باندې میینېږي او ستا به هغې سره واده کېږي، نو هغه به ویرېږي هم فکر به هم والي چې دا څنګه خبره ده، دا ناممکنه خبره ده، خو د کېدو خبره نه ده. نو دغه شان دا بدرۍ فکر هم واغسته او غمجنه شوه، دلګیره شوه، لاړه خپل کور ته ورسېده. خپل کور ته چې ورسېده ساه خفه وه په فکر کې چېرې دا به څه کېږي. خو آخر چې ونه شوه نو بس ړی وار ونه کړو بیچاره څه چې دي خو واده او میینېده دا خبره خو وروسته خو ته راشې دې پالګري چې ما ته کومه دا خبره کړې ده چې ته به په یو ادمزاد میینېږي او دغه هلک یې راته ښوولی دی، زه د هلک ینم چې دا څنګه هلک دی، دا څنګه ادمزاد دی چې دا به پرې زه میینېږم، او دا شته یم او که نشتې که دروغ ده دا خبره دا څنګه چل دی. دا بدرۍ د خپل کور نه د خپل محل نه پټه راووته، د خپل مور او د خپل خور د خپل پلار د دې ملګرو وغیره د ټولو د سلا نه بغیر پټه راووته را روانه شوه. راله روم ته راورسېده. د اسیم باچا محل ته راله چې په کومه کمره کې کومه د دغه کمره وه د ملوک کمره وه د شهزاده کم کې به یې هغه سم نو وړوکی ماشوم و نو هغې کمرې ته پټه پټه لاړه. دا خو چا لیده نه. نو دې چې دا ماشوم ولیده د دې ماشوم په دې مخ کې یو لوی کشیش خدای اچولی و، لوی ښکلی والی د ده پرې سترګو کې یو کشیش و، یو زړه راښکونکی. هغه چې د شهزادګۍ ولیده د ښاپیرۍ ولیدې بدرۍ ولیده نو سپزی ورته داسې ودرېده داسې بوت شوه. سیکه و ډېر وخت یې سیکه و. هلی چې نظر وړقېد چې کله خادمانې نوکرانې رالې او دا ماشوم د خدمت لپاره د هغه صفایي وغیره د هغې لپاره هله ته یې د هغې نظر وړقېد. بدرۍ څنګه چې ورته پالګري خبره کړه سم د وړوکوالي په ملوک باندې میینه شوه. روزانه به راتله، ده ته به په محل کې ولاړه وه، ده ته به یې تماشې کولې او د ده دیدن ته به ناسته وه. کېده ورو کېده ملوک ورو راغټېده دا به دغسې پټه راتله او د ده تماشې به یې کولې، دی به یې لیده او بیا به تله. ملوک ورو راغټ شو، د 15 کالو شو، 6 کالو شو، ډېر ښایسته یو ښایسته ماشوم ته یې وښود. چې 15 کالو شو نو د پلار وله د هر قسمه فن ماهر استادان ونیول، یعنې د لیک د کتاب وغیره د دې بیل استادانو، د هغه د ګوړسوارۍ یعنې د اس د چلولو د هغه بیل استادانو، د تورې چلولو، د نور د جنګي مهارتونو، د پهلوانۍ، د هر څیز د هغه بیل بیل استاد و. خو په ملوک کې دا خوبي وه او دا کار پکې چې وړوکی ماشوم خو هر یو فن چې کوم دی د هغه د زده کولو د هغه سره به سم شوق و چې دا هر یو فن ما زده کړی، دا پلار ما ته کوم څیز ښایي نو د هغه به د هر یو فن سره شوق، که غشی ویشته و که نور څه دغه خو د وړوکوالي د ماشومتوب نه هغه په دې هر شي کې ډېره دلچسپي او ډېر په شوق به د هر شی هغه زده کو. وخت تېرېده چې کله دا سیف الملوک لږ ځوانۍ ته ورنږدې شو، ګوړسواري دی زده کړه، یعنې په اس باندې سورلي دی زده کړه. خطرناک نه خطرناک اس او ځنګلي او کم اصل اس به هغه ساوکه و، هغه به را کنټرولو، په هغې باندې به سورلي کوله. د اس په سورلۍ کې د هغه نه به څوک مخکې نه شو تللی. د تورې مهارت هغه یې زده کړو د خپلو استادانو نه، ډېره تیزه توره به یې چلوله، د هغه په شان تیزه توره و، د تورې په مقابله کې د هغه نه څوک مخکې نه شو تللی. داسې د غشو ویشتو مقابله شوه، داسې نوره د پهلوانۍ مقابله شوه. نو په هر څه کې چې کوم دی نو دا سیف الملوک الله اوچت پیدا کړی او طاقتور پیدا کړی، په هر څه کې دی د خپلو ملګرو نه یا په جنګ کې یا په هر شي کې په مقابله کې به دی پاس پراته او نور یو ښایسته ځوان دی، یو ښایسته شهزاده د ده نه جوړ شو، ښایسته ښکلی ځوان ته یې وښود. د ده لپاره باچا د محل مخې ته یو ښکلی ښایسته باغ جوړ کړی، په دې باغ کې قسمه قسم داسې ګلونه لګېدلي وو او فوارې محوارې به پکې وي، داسې اوبه به پکې بهېدې او شنې بوټي ونې دا پکې وو، هر قسمه میوې پکې وي او غټ باغ و ښکلی مزېدار. دا ملوک په دې باغ کې ګرځېده را ګرځېده، په دې کې به یې سیل کوو، کله به پکې ناست و په خپل وزګار وخت کې. دا بدرۍ چې څومره دا ملوک غټېږي دا بدرۍ هومره په هغه باندې زیاته میینېږي. یوه ورځ دې بیچاره راشو، دا خو ځوان شوی دی خو ماشاءالله لوی سړی دی او ته به تر څو داسې پټ په پټه داسې کې، خو راشه ده ته ځان وښیه. دا ملوک یوه ورځ په خپل باغ کې ناست دی،
په دې کې دا بدری د یو طرفه داسې غلې شان راښکاره شو او د ده مخې له راغله. څنګه چې د ده مخې له راغله او د دې سیف الملوک چې په دې نظر ولګېد ډاب شي چې بس بېهوشه شو. د دې بدری داسې ښایسته وه، ښایسته ښکلا وه، داسې ښایسته حسن یې و، داسې جمال ورله خدای ورکړی چې هغه د ملوک نه برداشت نه کړی شو، هغه بېهوشه شو. دا بدری پسې زر رامنډې کړی و. دی د ده دا سر یې راوچت کړو، په دې خپله غېږه کې یې کېښودو. دا سیف الملوک څه لږ ساعت بېهوشه و چې بیا سترګې وغړېدې نو څه کېږي چې یاره همغه ښاپېرۍ ورته ناسته ده، دی په غېږه کې سر ایښی دی. ته حق حیران شو. بیا ترې تپوس وکړو چې ته څوک یې؟ نو دې بدرۍ ورته بیا ټوله قصه وکړه چې زه داسې د خویخاب د ښاپېرو د باچا لور یم او بدرۍ زما نوم دی او داسې د ډېر وخت نه زه تا له ځم راځم او زه په تا مینه یم. خو لنډه دا چې هغه مشران وایي چې دړه نړه ته لارې چې زما خوښې ستا به ولې بدې شمه. نو ملوک هم په شهزادګۍ باندې مین شو. دیو ډېر ساعت له په دغه ځای کې په دغه باغ کې ناست و، د یو بل سره یې ګپ شپ کوو، دړه حالونه یې یو بل ته ووایي، خبرې اترې کولې. نو هغه مشرانو هغه بله ټپې مې نن ډېرې خولې له راځي، وایي د ژمي ډېره اوږده شپه وي خو دوه یاران سره یو ځای شي لنډه شي نه. نو که ډېر وخت خو چې داسې د طبیعت ملګري یو ځای شي ګپ شپ لګوي، خبرې اترې کوي، نو په ټایم بیا نه پوهېږي. نو دوی چې خپلې خبرې اترې کول نو په ټایم پوه نه شو چې بس ورځ پرې تېره شو. چې ورځ پرې تېره شو نو دا بدرۍ د دې ملوک نه لاړه، ورته ویې چې زه اوس ځمه او بیا بله ورځ به بیا راشم او ستا خواله بیا به زه راځم نو بیا به ملاقات کوم. د ملوک وړه خو نه غوښته خو بس بدرۍ رخصت کړه، بدرۍ لاړه. دی چې کور ته راغی نو د شپې وله خوب نه ورځي، په خپل محل کې پروت دی، بې ارامه دی او خوب چېرته دی، سترګې یې پټوي او خوب وله نه راځي. لنډه دا چې شپه یې خو ټولو داسې په ویښه په انتظار تېره کړه چې کله به سهار کېږي. چې سهار شو دی اوس پتمه چې اوس به بدرۍ راشي، اوس راشي. بدرۍ چېرته راتله؟ څه ورځ پکې تېره شوه، دوه پکې تېرې شوې، درې پکې تېرې شوې، هفته تېره شوه، میاشت تېره شوه، 2 میاشتې تېرې شوې. لنډه دا چې ښه پوره وخت روان دی. د شهزاده صحت ورځ ته ورځ خرابېده او څنګه چې به ده د آسونو په مقابله کې به منډې تړلې والې، د خپل پلار سره به په دربار کې شاملېده، نور به د بادشاهۍ په کارونو کې د خپل پلار سره لاس اخلاص امداد کو، د یارانو دوستانو وزیرانو مشرانو سره چې د ده څنګه رویه سم ګپ شپ و، په دې ټولو کې تبدیلي راغله. شهزاده به ځاله په خپله کمره کې یا په باغ کې یو طرف ته خپه خاموشه ناست او صحت یې په خرابېدو ورغېده، هر څه نه یې لاس وویسته. بادشاه ډېر فکرمن شو. عاصم باچا طبیبان او ډاکټران او حکیمان چې څه دا وخت ټول یې راوغوښتل او د شهزاده د ملوک علاج یې پرې شروع کړ. چې دا زما د زوی علاج وکړي، د ده صحت داسې خراب شو، ډېر ګډوډ شو. بادشاه ورته ډېر خفه دی، ولې چې دغه یو اولاد یې دی. هغه هم په ډېرو سوالونو مینتونو هغه هم زموږ حیران و چې وایي په باباګانو یې غوښتی دی، ډېر په سوالونو مینتونو. نو د بادشاه ته اوس فکرمن دی چې یاره زوی مې ولې داسې څه چل پې شوی دی او زوی حل وایي نه. طبیبان حکیمان او دا معالجان راځي، دته قسمه قسم دوايانې یو څیز بل څیز دا ورکوي، د هغه وخت مناسب چې څه علاج خپل وس کوشش یې وکړو، خو چې وخت وشو او هغه ښه نه شوه نو د سیف الملوک هر قسمه علاج روان خو علاج د هغه نه کامیاب او علاج د هغه نه کامیابېده. آخر دا چې طبیبانو او معالجانو لاس اوچت کړو، هغه ووایي چې بادشاه سلامت. شهزاده چې کوم دی نو هغه د وجود بیمار نه دی، د ده چېرته څه بل څه مسله ده، ځکه چې دی د وجود بیمار وی، د ده وجود بیمار وی. نو موږ په ده باندې قسمه قسم دوايانې په ده باندې موږ چیک کړې، قسمه قسم ښه علاجونه ده له موږ وکړه، خو هغه دوايانې په دې اثر نه کوي. بادشاه چې دا خبره واورېده نو بادشاه بیا نجومیان او پالګري دا ټول راوغوښته، هغوی کېنول، هغوی ته ویل چې یاره تاسو حساب کتاب ولګوئ چې یاره دا څه قیصه ده. نجومیانو او پالګرو چې حساب کتاب ولګو نو په دغو کې یو مشر پالګره هغه ورته وایي چې بادشاه سلامت، تاسو ته موږ ویلي هم چې ستا به یو زوی کېږي او هغه به هغه په نصیب کې به داسې سختې پختې لیکلي دي خدای، نو د دې شهزاده په نصیب کې هم خدای سخته لیکله، د ده په نصیب کې د کوهخاب سفر خدای لیکله، دی به کوهخاب ته ځي او دا ستا د زوی دا شهزاده چې کوم دی نو دی د کوهخاب په ښاپېرۍ
په د خویخاب په ښاپېرۍ باندې دی مین شوی دی او هغه ښاپېرۍ چې ده نو هغه اوس ډېر وخت د ملاقات له رانله د ده خوا له رالنده نو د هغې د نه راتلو او د هغې د نه میلاوېدو د وجې دی ډېر زیات خفه دی هغه خفګان د ده په زړه کې دی نو دی په ژبه څه وایي نو خو هغه خفګان د ده زړه ته کوشي او د هغې نه د ده صحت دونه خراب شو دی داسې ګډوډ شو د ده حال د دې د وجې خراب بادشاه چې دا خبره واورېده نو ډېر فکرمند شو ډېر خفه شو چې دا پکې لا بله سخته راله د دې سره اوس د دنیا څه منډه تړلی وی مسله وی د چا سره وهل ټکول وی د چا سره جنګ جدل وی هر څه به مې کړي خو اوس د خویخاب او زموږ چېرته کېږي د انسانانو د ښاپېرو څه کېږي دی بیا د خپل زوی له راغی د ده نه یې تپوس وکړو چې زویه ته ما ته پوره قصه وکړه نو دا زوی یعنې دا سیف الملوک بیا خپل پلار ته ټوله قصه وکړي او د خپل پلار ته و چې بابا واقعي چې دې پالګرو تا ته صحیح خبره کړله او ته اوس ماله اجازت راکړه چې زه روان شم او خویخاب ته ورسم او د خپل منزل د خپل مقصد زه تلاش وکړم او که داسې که زه ټول عمر ته ما دلته کښېنې او ما له علاجونه او قسما قسم ما له ټوټکې وکړې خو لکه هېڅ شی په ما ښه نه راځي هېڅ شی به په ما اثر ونه کړي دا پلار او دا مور او دا وزیران مشیران او نوکران دا ټول دته مینتونه شروع کړي چې شهزاده ته د خپلې خبرې نه واوړه او د دې خبرې نه لاړ شه دا د نه منلو خبر ده د نه کېدو خبر ده د انسان یو انسان خویخاب ته تله او بیا هلته بیا قیسې پیسې کولو دا د نه منلو خبره دا د کېدو نه ده او په دې خپله بادشاهۍ کې کنې په بله بادشاهۍ کې د دې انسانانو په بادشاهۍ کې چې کومه شهزادګۍ ستا خوښه کومه جینۍ کومه ښایسته نه ښایسته حسین و جمیله جینۍ ستا خوښه بس ته یې موږ ته په ګوته کوه موږ به یې تاله راولو چې څه ستا خواهش ارمان هغه ته ووایه موږ به یې تاله وکړو خو ته د خپلې خبرې نه وړه شهزاده سیف الملوک د هر څه نه لاس اوچت کړ چې نه د جنکو د واده د دې څیزونو خبره نشته خو زما دغه یو خبره که تاسو ما پرېږدئ زه لاړ شم خو ټیک ته که نه نو زه به بس ټول عمر دغسې ناست یم دی د خپل پلار ته وچې که پلار ته په ما میني او ستا را خوښه چې زه ښه شم زما صحت ښه شي زه برابر شم مخکینی شان شم نو ته ما له اجازت راکړه پلار او مور ته یې پته ولګي چې یار د هلک په ځای ښه کېږي نه او د تلو نه علاوه قلاریږي نه نو په نه زړه باندې او په ډېر په خفګان او په دروند زړه باندې بیا دله اجازت ورکړي او دی روان کړي دی د ځان سره د سفر توښه موښه والي اس د ځان سره په مخ کې د سفر چې کوم ضروري سامان هغه د ځان سره والي خپل توره خنجر وغیره دا د ځان سره کړي ځکه چې پخوا به خلک د کور وته رسي په لرې سفر باندې نن سبا چې څوک فرض کړي چې په آبادیانو په دې کې خو اوزار موزار نشي ګرځولی خو فرض کړه زموږ خلک چې غره ته چکر له ځي یا سر ته ځي نو ځان سره ټوپک ویسي یو څیز بل څیز څه لپاره د حفاظت لپاره چې یاره په ما څه درینده ځناور څه شی په ما راځي چې زه د هغې نه پې خپل حفاظت کوم نو نن سبا خلک ټوپک ګرځوي په هغه زمانه کې پخوا به خلکو توره ګرځوله د ځان سره غشي لینده به یې د ځان سره ګرځوله د ښکار دپاره ډال وغیره دا د هغه وخت هتیار و اوزار دا د خپل حفاظت لپاره د خپل سیفټي لپاره به دا څیزونه ګرځول ده دا ټول سیسټم د ځان لپاره برابر کړو خپل اسه تیار کړو چې په دې کې د دې سیف الملوک د تره زوی دی نوم یې تاج ملوک دی ده پسې رامنډ کړي د دې دواړو ډېره ښکلې دوستانه وه ډېره ښکلې ملګرتیا وه د تره زوی هم ورور یې هم نو دې تاج ملوک دې سیف الملوک ته ویل چې هلکه ملوکه ته رسې په یو غټ مهم باندې روان یې یو په غټ میشن باندې روان یې او په داسې خطرناکه لار ته روان یې او ستا څنګه خیال دی چې ته به زما نه یوازې لاړ شې زه خو تا یوازې نه پرېږدم زه ستا سره ځم سیف الملوک ورته ډېر وویل چې هلکه دا زما خپل مسله ده خپل چکر دی او ته پکې هسې ولې ځان او قیسې پیسې بانې مانې ورته کړو خو تاج ملوک وایي چې نه ته څنګه زما او ستا ملګرتیا راته زما تره زوی رور مې او زه به ستا یوازې پرېږدم چې ونه شو نو دې سیف الملوک دا تاج ملوک ته ځان سره کوي چې زه راځه چې ته نه ښه لارېږي بس راځه را روانېږه چې ځو دواړه که خیر دوی روانو خو په شاړه روانو زموږ مشران چې ویل که ته بیخي هسې په شاړه اړه مې مړه مطلب دا چې د خبرې د نه څه مقصد شته نه ته په خبره پوه نه د خبرې سر خپه شته خو هسې په یو کار پورې نښتی نو دوی په شاړه باندې روان دي په لارو دشتو او نه ورته لار معلوم ده نه ورته ګودر معلوم دی چې په کم طرفه ځو خویخاب کوم ځای کې دی کوم ځای نه دی خویخاب د هاتي سر دی که د اوښ سر دی دا څه شی دی
کم ځای دی کم ځای په هېڅ نه دي، خو بس په یو ورکه باندې په خپل منزل په تلاش باندې روان دي. شاړې دښتې میدانونه دا ورته راځي ځنګل راشي په هغې کې دوی ځله ښکار ماروکي غشي لیندې ورسره دي اوزار ورسره دي. ځله دا مرغۍ یا کوترې موترې د هغه وخت چې څه ښکار وي یا په ځنګل کې نورې سوی اوسئ دا به یې ځان له ښکار کې دا به یې خوړې. اخر یوه ورځ په دیو داسې راغله په دې دواړو باندې چې دیو داسې یو غټ ځنګل و، د غټ ځنګل نه لاندې یو غر دی ځنګل دی، د هغې نه لاندې داسې یو غټ دریاب دی یو کافر دریاب بهیږي. دیو په دغه ځنګل کې ځان له ښکار وکړو، غوښې مخې ځان له ورتې کړې، خوراک یې وکړو، ځان یې ښه برابر کړ او بیا د دې ځنګل دې غاړې ته راکوشو، د دریاب دې غاړې ته راکوشو چې یاره که دلته څه کښتۍ څه جهاز بیړۍ ولاړي چې په هغې کې مونږ کینو روان شو هاخوا طرف ته. کله چې دیو د دریاب دې غاړې ته راکوشو نو څه ګورو چې یو غټه بیړۍ ولاړه ده، یو جهاز ولاړ دی، یعنې د جهاز یو اډه ده، بندرګاه ورته وایي په اردو کې، پښتو کې مالا نوم نه راځي. د جهازونو د سمندري جهازونو یو اډه ده او دا د دنیا خلک راغلی او قافلې دي او تاجران دي، سامانونه ورسره دي او دا راوړي دا د جهاز د بیړۍ ته ورخیژئ نو دا به له دې ځای نه ځي او خو به درته بله بادشاهي هغې ته به ځي. په دې خلکو کې تاجران هم وو، مسافر پکې او قسما قسم خلک پکې وو. دې سیف الملک او تاج ملک دا خپل آسونه دواړه دې ځنګل ته ورپرېښودل، ویې ځغلول چې زه په ځنګل کې خو به ځان له څه پاڼې بوټي خو به خوري که نه، د لوږې خو به نه مري. ولې چې دیو په یو داسې طرف روان چې د دیو واپس کېده یا د دیو منزل نه معلوم دیو لاړه د دغې نورو خلکو سره د دیو په شان دغې کښتۍ ته وخاته او دغې سواره شو. کښتۍ یوه غټه بیړۍ وه، ډېر مخلوق پکې ځایېده. کښتۍ چې کله دا ټول خلک راوچت کړه، دا ټول مسافران تاجران دا ټول عوام چې ورته وروخته نو چې بیا کله نور خلک د ورختو یا د روانېدو نه نو دغه کښتۍ خپل لنګر راوچت کړه او د هغه د غاړې نه ور روانه شوه. کښتۍ ورو ورو د دریاب دې منځ ته روانېده ورو ورو ډوب اوبو ته تله ورځ دوه وشو او دا کښتۍ یا دا غټه بیړۍ چې ده دغه شان په دې اوبو کې سفر کوي، روانه ده. دې طرف ته هم دریاب دی، دې طرف ته هم دریاب دی، دې طرف ته هم دریاب دی او شاته هم دریاب دی، هر طرف ته دا تکې شنې اوبه ښکاري او بل څه شی په نظر نه راځي. دا کښتۍ روانه ده، سفر کوي. سیف الملک او تاج ملک هم په دې کښتۍ کې دي. خلک ټول لګیا دی، ځان له ګپ شپ لګوي، څوک د یو سره ګپ لګوي، څوک د بل سره ګپ لګوي، څوک د بل سره ګپ لګوي او تاجران د یو بل سره لګیا دي. د چا جهاز دا خپله عمله ده، تاج ملک او سیف الملک د یو بل سره لګیا دي چې په دې کې ناګهانه ګړزاره شو، اسمان کې موسم خراب شو، وریځې تکې تورې وریځې راټولې شوې، تیز سیلی شروع شو، باران شروع شو او دا اسمان پړقېږي، دا خړسار جوړ و، دا بجلیانې لګي. خو چې څنګه دا له پاسه توپان شروع شو، باران شروع شو او دا تیز سیلی او توپان شروع شو، د دې سره په دې سمندر کې هم توپان راغی. نو هغه مشران وایي ګل د کدو ګل یو شوکول لاندې دی بل، نو لا د اسمان توپان او لا په سمندر کې توپان راغی، په دریاب کې توپان راغی. د دریاب توپان خو بیا توپان وي، دا چپې راځي، کله د دیو دا بیړۍ داسې وایي، کله د بل طرف راځي، کله یې داسې وایي، کله یې داسې وایي او دا خلک چې کوم دی نو دا چغې وایي او دا کله په یو شي څوک په یو شي پورې نښتې ځان راټینګوي، څوک په بل شي پورې، ولې چې دا بیړۍ داسې اوړي راوړي. اخر دا چې یو تیره چپه راغله، یو کافره چپه راغله چې دا کښتۍ داسې په منځ وواله چې په منځ یې دوه کړه او دا جهاز چې کوم دی نو په دې دریاب باندې ډوب شو، غرق شو. د نورو خلکو خو خدای خبر چې د هغو سره به څه شي. تاج ملک او سیف الملک چې دي دوی دواړه ناست هم د یو بل سره وو چې څنګه د کښتۍ بیړۍ په منځ دوه شوه وغورځېده نو دوی دواړو چې حمله کړه نو د دې بیړۍ یو تخته یو لرګی د دوی په لاس راغی چې پخوا خو دا کښتۍ مشتۍ دا څیزونه ټول د لرګي نه جوړ، یو غټه غوندې تخته یو لرګی چې کوم دغه د دوی په لاس راغی نو په دې یو سر پورې تاج ملک ونښتو، په دې بل سر پورې سیف الملک ونښتو، ځان یې پرې راټینګ کړی دی. لرګی چې دی دا په اوبو کې نه ډوبېږي، انسان داسې ډوبېږي خو چې کله په دې لرګي پورې ونښلي داسې نو دا بیا بچ لکه ډوبۍ نه. دیو اوس دا لرګی کلک نیولی دا سمندر دا چپې کله یو خوا ولي، کله یې بل خوا ولي، کله بل خوا ولي، خو دیو دا لرګی پرېږدي نه. دې چپو دیو روان کړي دي چې په دې کې د دې سمندر په منځ کې څه ځناور راوخوتو یا هر څه شی چې وشو، خو څه شی راغی یا چپه راغله
او د دیو دا کم لرګی چې دی څه شی چې دی په منځ و چې په منځ یې و دا لرګی په منځ دوه شو دا دواړه ودنګېده یو طرف ته ودنګېده بل طرف ته ودنګېده خو په دغه لرګو پورې نښتې دي په دې نیمګړو پورې به یې نښتې دي خو د دې لرګو نه لاس وباسي نه ولې چې هغوی ته پته ده چې رکه دا لرګي موږ پرېښودو نو دا خو لوی دریاب دی او په لامبو د دې نه موږ وتی نه شو او په دې ځای کې به ډوب شو غرق به شو دواړه هوښیار په دې خبره پوه د دیو دواړو په نصیب کې جدایي وه بېلېده نو دغه چپو دیو بیل کړو یو طرف ته یې د اوبو په مخ کې کړو بل طرف ته دا تاج ملوک چې کم دی نو دغې د طوفان بیا ودرېده ماحول بیا برابر شو دی د سمندر د چپو د اوبو روان کړی اخر دا چې د یو دریاب یوې غاړې ته یې راوغورځو هغې ته یې راغاړې ته کړو دی چې راغاړې ته شو دغلته یې تپوس وکړو خاریې ته آبادۍ ته راسېلمه شو هلته بیا تپوس وکړو چې دا کوم ملک دی نو هلته ورته چا وویل چې دا خو سرندیب ملک دی د دې نوم سرندیب دی دی بیا د هغه ملک باچا له لړ هغه سره خپل تعارف وکړو چې داسې زه د روم د باچا د اسیم باچا وراره یم شهزاده یم نو هغه باچا چې د ده دغه نه خبر شو نوم نه او د بادشاه د دې شهزادګۍ نه خبر شو نو د دې ډېر قدر وکړو ډېره ښه مېلمستیا یې وکړه دی په خپل شاهي محل په مهمانخانې کې د مېلمنو په ځای کې دی ایسار کړ بل طرف ته سیف الملوک چې دی هم دغسې په لرګي پورې نښتی دی دی هغه چپو ور په مخې کړی دی روان دی چې آخر داسې یو طرف ته یې وغورځوو چې یاره د هغې طرف نه اخوا داسې یو اوار ځنګل دی یو کافر ځنګل دی داسې اول چې هر طرف ته نظر کوي یو طرف ته دریاب دی او بل طرف ته ځنګل او په دې کې داسې واړه غرونه هم دي او څه ځنګل دی ګیر چاپېره خو لکه بل څه پکې اډو ښکاري دې سیف الملوک چې دا ځنګل ولیده یو ورځ دې مو خو د دې دریاب په غاړه باندې ګډ وډ پروت بې حاله او په بد حال ځکه چې د سمندر چپو اوبو وهلی او چې کله به ده باندې د انور ولګېد را وجود یې وچ شو لږ برابر شو څه لږ معمولي غوندې طاقت راوچت شو دی بیا راپاڅېدو وږی شوی و یاره چې ځان له ښکار دپاره څه چل ولوکو څه اخوا دېخوا نو د ده توره او د ده غشي مشي خو د ده په وجود پورې تړلي وه خو د ده سره و دی دې ځنګل ته ننوتو لاول د سره خو یې ځان له په دې ځنګل کې څه په چل ول باندې ښکار وکړو دغه وخت یې بیا وخوړې او په دې ځنګل کې چې کومې ځنګلي میوې وې د کار میوې هغه میوې راوشو کولو هغه یې وخوړې د هغې سره د ده په دې بدن کې توانایي راله طاقت پکې راغی دی برابر شو پیټ پاټ شو چې کله معده د ده ډکه شوه کله خېټه د ده ډکه شوه نو ده بیا نظر کار وکړو بیا یې پوه شو چې یاره زه خو په یو ځنګل کې یم او اوس ځان له یو طرف ته لار ویسته غواړي توپان خو موږ وویل اوس به زه څه کوم په دغه سوچ فکر کې شه بیا دی په دې ځنګل کې یو غر دی یو ډیرکۍ د چوته شانتې په هغې باندې م ونې دي ځنګل دی پې پناه دی خو داسې چوت ښکاري دی دې ډیرکۍ ته ور په مخه شو یاره چې دې ډیرکۍ ته دې ځنګل ته دې غره ته چوت ورخېږم چې چوت وخېږم نو داسې لاندې به زه تماشه وکړم ګیر چاپېره چې یاره که څه کښتۍ مشتۍ دې دریاب ته هغه طرف ته یا دې طرف ته یا دې طرف ته راغلي یا دلته څه آبادي یا ما ته څه بل څه ذریعه میلاو شي د تلو زه خو به ټول عمر دلته خو پروت خو نه یم څه په یو مقصد په خپل مقصد پسې په منزل پسې راوتی د ځان برابر کو د غره د ډیرکۍ ته خو چې څنګه دی د ډیرکۍ د سر ته وخته نو څه ګوري چې د ډیرکۍ په رپاس راسا پر سر باندې داسې اوار میدان یو ښکلی غټ مزېدار ځای دی او په دې کې په دې میدان کې د دې ډیرکۍ پر سر باندې یو غټ قلا جوړه شوې ده دیوال ته چاپېره دی یو غټ دیوال ته چاپېره دی او د دې خلا په دې منځ کې یو غټ شانتې یو محل شانتې یو غټ کور شانته دی دی حق حیران شو چې خدایه پاکه داسې یو ناشنا جزیره ده یو ناشنا ځنګل دی په دې کې دا شان خلا دلته څه ګوري او چې په دې کې به ګورئ چې څوک به انسانان به پکې بل مخلوق پکې څه شی نه به پکې دی اوس په دې سوچ کې دی چې په دې کې په دغه خلا کې د چې کوم ځنګلي انسانان یې هغه ادمخواره غوندې کي چې کوم انسانان خوري ځناور هر شی خوري بله بلای هغه شیونه ځنګلیانو دی ولید چې ځنګلیانو دی ولیدو نو دغه شیونه خو د عامو انسانانو په دې غوښه باندې ډېر زورور مین او دغه به دیو څنګه خواړه چې دیو دغه ځای کې دا قلا جوړه کړې وه ځان له دا ځای جوړ کړو دې لپاره چې دیو به دا دریاب دا غاړه سیکوله چې دې ته چېرته داسې یو
ناشنا په خطۍ کې کشتۍ راغاړې ته شي یا داسې انسان راشي سر نو دوی به د دې په تمه چې دا انسانان به راتله او دوی به خواړه. نو دا د قدرت کارونه چې دا سیف الملوک راغلی نو دوی په هغه ټایم کې نه ولیدلي، ولې چې دوی به بیا تللي وو په هغه ځای به یې دی خوړلی، خو نه دی چې کله اوس دغلته بره وخوت او دغلته دوی ته مخې ته ودرېد دې قلا ته حق حیران ولاړ دی داسې ورته ګوري نو بیا دې ولید چې بیا دې ولید نو هغه غاړې خپلې انیزې میزې راغستې او دا راخوشې او دا ورانې کوکې چغې وهلې. سیف الملوک چې ولید چې دا خو بله بلا د باندې راله. سیف الملوک زر خپله توره راویسته ډال یې راویسته او د هغو سره په جنګ شو. په لږ وخت کې هغه خو د جنګ ماهر او پهلوان یو تکړه ځوان خدای پیدا کړی نو په لږ وخت کې هغه د هغو نه یو ساتری داسې دی خو ودره او ډېر شی یې قتل کړه او څه یې زخمیان کړه. دغه ځنګلیانو چې دا ولیدل چې دا ته خدای مسلمانه دا خو څه بده بلا راغله په ده خو نه ګزار لږ زموږ نه لګي نه دی زموږ په قابو کې راځي او نیم مخلوق یې زموږ نه مړ. هغو ته چې دا پته ولګېده نو هغو د خپلې قلا نه ورته وواته وتښتېدې په دې ځنګل کې بل طرف ته لاړه خپل مړي ارسۍ په هغه ځای پرېښودو قلا یې خالي پرېښودو لاړه. سیف الملوک قلا ته دننه ننوتو په غټه دروازه باندې. قلا په اصل کې پخوا تاسو خیال کړی اکثر په دې ډرامو مامو کې هم ډېر ښکاري نسبت د عثمان یا تغرل ډرامه ډېره مشهوره ده په دې کې قلاګانې دا قلا به داسې یو کلی شانتې یا داسې علاقه شانتې به وه داسې جوپه غوندې د هغې نه ګیر چاپېره غټ دیوال چاپېره شوی غټ دیوال به ترې چاپېره شوی او د دې کلي د حفاظت لپاره چې دې ته یاره بارایي سړی نه راځي دښمنو ته نه راځي او د دې قلا په دې دیوالونو باندې به بیا غټ غټ دروازې مین دروازې به پرې لګېدلې وي. اکثر به د بعضې قلاګانو یوه دروازه بعضې به دوه دروازې د بعضې درې دروازې قلا پورې به خبر چې غټه قلا یې وړه قلا نو دغه به یا یو کلی به یا به یو ښار و یو بادشاهي به په دغه قلا کې به د بادشاه محل هم او هر څه به پکې نو قلاګانې وړې به هم وي غټې به هم وي. نو دغې قلا ته چې دی ورننوتو په دې کې دغه هم صرف یو غټ شانتې محل یا غټ شانتې کوټه پکې وه چې دغه ځنګلیانو ځان له جوړه کړې وو پای کې به ناست وو او دغه د ادمزادو ښکار به یې کوو د انسانانو ښکار به یې کوو هغې ته به پته وه. دی چې لاړ نو دننه په دې محل کې وګرځېد راوګرځېد په دې کوټه کې وګرځېد راوګرځېد دوی چې څه نه څه د سر سوری خو ماته میلاو شو. دی به دغلته و ځان له به یې ښکار کوو هغه به یې خوړو بیا به مخامخ دې ډیرکۍ ته راښکاره کېده دې دریاب دې غاړې ته به یې تماشه کوله که چېرته څه جهاز راشي بیړۍ کشتۍ راشي څه شی راشي چې زه ورته وروخېږم چې ما ویسي. دی پتمه و پتمه و پتمه یو ورځ دی دغه ډیرکۍ باندې ناست دی ځان سره د ځنګل د دې ونو نه څه میوې خوراکونه ده راشکولي دي هغه خوري او په تمه دی د دریاب دا غاړه څیکی دی چوتې نه چې په دې کې ناګهان یو تیره غونې کې چغه ووهلی شوه او تیره غونې کې چغه ووهلی شوه دا سیف الملوک چې دی نو د ده په دې اوږو څو شي پنج یې کېښودې او اوچت یې کړو داسې په هوا یې دې سیف الملوک چې وکاته داسې بره چې وکاته نو یو کافر مارغه دی یو غټ مارغه دی مثال یې لکه د اوسني جاز دی یو کافر مارغه دی اوږده اوږده څنګونه دي خورا شي یو څنګ دې خوا خور شوی دی او یو څنګ دې خوا خور شوی دا دومره غټ سر دی او دا دومره پنجې دي او دی پکې په منځ کې داسې نیول دی او دی پکې ښه دی چې کاته وکاته نو د ځمکې نه دی په خوا کړی او روان کړی دغه څه مزاحمت وکړو د دغه سیز نه ځان د خلاصولو کوشش وکړو خو هغه سیز هغه مارغه دی داسې په پنجو کې نیولی چې د ده د خلاصېدو څه شان نه معلومېده. ته چې خدای پاکه د یوې سختې نه وتم په بله کې ګیر شو خو بیا په دې باندې ځان لړه مطمئن کړله تسلي ورکړې چې ځه د دې جزیرې نه د دې دریاب نه خو به مې وباسې که نه د دې نه خو زما بل طرف ته څه اړخ نه او زه بیا الله مالک ته چې کوم ځای کې دا مارغه کوږ شو نو څه مقابله کوشش به کوم ځان د بچ کولو د دې څیز نه د خوش قسمتۍ نه دا مارغه روان 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 سفر یې کوو دی په اصل کې راغلی د خویخاپ نه د خویخاپ نه راغلی او دی د دغې مارغه بچوړي دوه بچوړي ماشومان نو دغه ماشومان دپاره دی د ښکار دپاره راوتی دغه مارغه ډېر ګرځېدلی را ګرځېدلی خو د ده بل څه په نظر نه یې راتلی نو دی په دغه ډیرکۍ ناست نو دې مارغه ته خو دا نه پته چې دا انسان دی که څه شی دی خو دا هغه به ویلي چې دا یو څیز ناست دی او غوښین شی دی غوښه به کېده راشي دا به خپلو بچو له ویسه نو ده دغې مارغه په دغې سوچ دا ملوک راوچت کړی دی روان کړی دی چې کله دا مارغه اوس روان دی
دا دریابونه او ځنګل او دا شاړې دښتې د ده نه لاندې تېرېږي او دی دا رفتار کوي روان دی په بره. چې کله دی خویخاب ته داخل شو دا دنګ دنګ غرونه ناشنا ناشنا غرونه دا ځنګلونه راښکاره شو. دی مارغه دې ځنګلونو کې روان دی په چوپ ځای باندې په خوټه ونه کې د ده جاله ده او جال هم څه جاله یو دنیا هغه جوړه کړله داسې. دا مارغه چې څنګه د خپلې جالې ته نږدې شو نو څه ګورو چې یو غټ ښامار دی دومره خوله یې نیولې ده او د دې جالې ته روان دی او روان په دې نیت دی چې دی ځي او د دغې مارغه دا بچي خوري. دې مارغه چې څنګه ولیدې چې دا خو زما په بچوړو پسې ښامار روان دی او زما بچوړي به اوس دا ښامار بیا وخوري. دا مارغه رانږدې شو چې څنګه دې ځمکې ته رانږدې شو په دې ښامار باندې راغوټه شو. څنګه چې دی په دې ښامار راغوټه شو په هغه حمله کوله نو چې په هغه حمله کول خو دغه پنجو نه ملوک آزاد شو. ملوک چې آزاد شو په هغه میدان کې داسې وغورځېد یو طرف ته ورغښتو. ملوک د خدای شکر ادا کړو چې ځه د دې بلا نه خو بچ شو. ملوک داسې ګډ وډ ورغښتو او هغه مارغه چې کوم دی نو دغه ښامار سره په مقابله شو. کله یې په پنجو ویو کله څه کوي کله څه کوي چې یاره دا خپل بچي ترې بچ کړه. ملوک د خدای شکر ویستو چې ځه د دې بلا نه خدای خلاص کړي خو ځه په خپله مخه ځه چې اوس خپل منزل مقصد لټو. دی روان د دې ځنګل نه راووتو داسې شاړې دښتې دي میدانونه دي شنه شنه ځایونه دي ښکلي میدانونه دي مزېدار او یو طرف نه پکې اوبه رابهیږي بل طرف نه پکې اوبه رابهیږي داسې ناشنا ناشنا ونې دي ناشنا میوې دي پکې ناشنا ګلونه دي. ملوک حیران دی چې یاره دا خو زموږ په ځایونو کې داسې ونې یا داسې اوبه چې کوم دی نو داسې نه بهیږي او داسې ښایسته ګلونه داسې ښایسته شنه میدانونه دا خو هلته ما چېرته نه دي لیدلي. دی اوس په دې نه دی پوه چې دا زه خویخاب ته راغلی. دی روان دی چې لرې د ده داسې یو غټه قلا د ده په نظر شو. دیوال ته چاپېره شوی دی او په دې قلا په دې منځ کې یو اوچت محل دی کورونه پکې هم دي. دا قلا په اصل کې چې کوم دی نو دا د سلیمان قلا وه یعنې دا داسې ویلی کېږي چې دا سلیمان علیه السلام دا قلا جوړه کړې وه او د دې قصې د روایت کې وایي چې یاره دا په دغه قلا کې به چې کوم سرکشه پیریان مو چې کوم بورانې کو یا آرامیتوب به کوي یا چا څه غلطي وکړه نو د سزا دپاره به یې هغه راوړو په دغه قلا کې به قید کول په دغې کې به یې بندول. خو اوس دغه قلا چې کوم دی نو اوس شړه شوي شړه بړه پرته وي شړه ښکاري. دا سیف الملک لاړ شي دې قلا ته ځان ورسوي چې وګوري چېرې دې قلا کې که څوک چې ما ته د ځای څه درک پته راکړي. په دې قلا باندې یو لویه چوته دروازه لګېدلې شړه غوندې کې خو دروازه یې کولاوې دی په دې دروازه باندې دننه شي. په قلا کې ګیر چاپېره کورونه دي څه کچه دي څه پاخه دي خو ټول شړ پراته دي. د قلا په دې منځ کې یو غټ محل دی یو چوته عالیشانه محل دی خو نه پکې څوک انسان ښکاري هېڅ شی پکې نشته نه پکې څه ځناور شته. دی حق حیران دی چې یاره دا څنګه چل یو شړه بړه قلا ده نه پکې څوک شته نه پکې څه ښکاري دا څنګه چل. خدای اخر لاړ دې محل ته ورنږدې شو چې راشه دې محل ته ځم که دلته څوک دی چې څنګه دې محل ته ننوتو په دې محل کې ګرځي راګرځي په دې محل کې راسا په دې منځ کې یو غټه کمره ده او دروازه پې بنده ده. دا دروازه کولاو کړه چې کولاو کړه او دننه ننوتو نو یو ښکلې مزېداره کمره ده یو ښکلی ښایسته پالنګ دی او په دغې پالنګ باندې لا پاس یو ښایسته او حسین و جمیله جنۍ پې پرته ده خو دا جنۍ بیا اوښه ده. ده چې دا جنۍ لا ولولو دې ته خو لا ول حیران شو چې یاره دا خو ډېره ښایسته جنۍ ده او ده یې شک واخیسته چې یاره دا چې کوم دی نو دا انسانه نه شي کېدی دا ضرور څه ښاپېرۍ به یا به څه بل څه به دی لاړ دی جنۍ ته اوازونه کوي او دغه ورته کوي نارې ورته وایي چغې ورته وایي خو جنۍ بې هوښه پرته ده څه په دغه نه پوهېږي سترګې پټې دي ړق نه وایي رپ نه وایي. دا سیف الملک حیران شو ده ته بیا پته ولګېده چې یاره دا ضرور دا جنۍ چې ده دا مړه خو نه ده خو دا یا د جادو په زور باندې یا د هر څه شیز په زور باندې کوم دی دا بېهوښه کړی شوې ده چېرته او دا بېهوښه ده. ده بیا پرې کمره کې ګیر چاپېره نظر چورلو چې ده د دې کټ سر ته یو تخته شانتې ولیدې او د ګټې یو تخته شانتې پرته ده او څه لیکایي میکایي پې شوې ده.
ده چې دا تخته ولیده نو دوی ویل چېرې ضرور د دې په دې تخته کې څه چل دی. ده دا درنه ګټه دا تخته راوچوته کړه په زورونو او د دې کټ د سر نه یې راوړه او د شهزادګۍ د خپو ته یعنې د کټ د پالنګ د خپو ته یې د دغې جینۍ کېښوده. څنګه چې دا تخته یې د خپو ته کېښوده چې دغسې غرب شو چې شهزادګۍ سترګې وغړولې او رانیغه شو. چې رانیغه شو ده ته یې چې وکتل نو د ده نه ډایرکټ تپوس وکړو ځوانه ته څوک یې؟ نو دې سیف الملوک د خپله ټوله قصه وکړه چې یاره داسې زما ملوک نوم دی او د روم د باچا د زوی یم او داسې په یو ښاپېرۍ باندې مین شوی یم. هغه ډېر وخت نه ماله نه ده راغلی او زه په هغې په تلاش پسې اوس راوتی یم او راغلی یم او دا ټوله خپله قصه یې ورته کړله. دا خپله ټوله قصه چې ورته کړله نو دغه جنۍ یا دا ښاپېرۍ چې ده دا ورته په ژړا شوې ده. چې په ژړا شوې ده نو دې ملوک چې تپوس وکړي چې ته ولې ژاړې؟ دې ښاپېرۍ ورته قصه راغسته چې زما نوم صاحب جماله دی او ته چې په کومه ښاپېرۍ مین وې په بدرۍ باندې بدر جمال هغه زما خور وه. هغه زما کشره خور وه او بیا ورته سر نه قصه راولي چې هغه به دغسې دنیا په چکر به تله راتله او بیا دغسې یو پالګري ورته ویلي چې یاره ته به په یو انسان مینېږي او هغه بیا دغه شان واقعي چې بیا په تا مینه شو په تا پسې به تله راتله او مور او مونږ ټول به ډېره پوهوله چې دا نه شي کېدی دا ناممکنه خبره نه ده چې چېرته شوې نه ده او ته قلار شه خو دې خو بدرۍ د خپلې نه به ناوخته د بدرۍ د حسن چرچې زمونږ په دې خویخاب کې ګیر چاپېر د دیوانو چې کوم باچایان دي په دې کې دا خبره ډېره مشهوره شوې وه. قسمه قسم ښاپېرو او پیریانو دیوانو به د دې لپاره رشتې رالېږلې خو بدرۍ به ورته انکار کو. بدرۍ به ورته انکار کو چې په دې کې د قلزم نومي یو ملک دی د دیوان یو ملک دی د دې دیوانو باچایي ده او د هغې ملک د دیوانو د باچا نوم دی چارچشم. چارچشم نوم دی د هغه چارچشم چې دی نو هغه د بدرۍ د حسن نه خبر شوی د بدرۍ د حسن د هغې د ښکلا قصې هغه اورېدلې وي نو هغه خپله پالټي خپل وپت خپل کسان یې رالېږلي وو بادشاه ته زما پلار ته یې رالېږلي وو چې ته دا بدرۍ ماله راکړه چې زه یې واده کړم ما ته یې په نکاح کړه. بادشاه د بدرۍ نه تپوس کړو نو بدرۍ ته چورلټ انکار وکړو چې نه زما خو دغه یو خبره ده زه په سیف الملوک باندې مینه یم او زه د دیوانو میوانو سره واده نه کوم. دغه وفد چې کله د انکار سره واپس دغې بادشاه له لاړ د چارچشم بادشاه له لاړ نو ده خپل یو بل ملګری چې د هغه شادمان دیو نوم دی هغه یې خبر کړو هغه ته یې وي چې یاره فورا کې لښکر والو د دغې دیو 50 لکه لښکر د هغه صرف د هغه سپایان وو داسې یو لوی مخلوق په یو لوی دیوان باندې د هغه باچا ډېر خطرناک دیو و. دغه دیو دغې خپل شادمان دیو ملګري ته ووایي چې ته داسې کار وکړه چې لښکر تیاره کوو په دغې بادشاه باندې حمله وکړه او په زوره چې کوم دی نو دا بدري جماله راوله. دغې شادمان دیو د په 15 لکه لښکر سره په دغې بدري جمال په پلار باندې حمله وکړه. د بدري جمال د پلار سره 20 لکه دیوان په سپایانو کې وو او داسې څه ښاپېري اوس چل ولا خوا دی خوا دا د ده بادشاهي وه. دوی څو ورځې وی چې یاره مونږ جنګ وکړو دا صاحب جماله دې سیف الملک ته قصه کوي خو آخر دا چې زموږ لښکر په هغه کمزوری شو هغه په مونږ حاوي شو په مونږ زورور شو مونږ له یې ماتې راکړه شکست یې مونږ له راکړو زمونږ پلار او زما مور یې ګیر کړه او شادمان بیا ولګېده نو بدري جمال یې اوچته کړه نو هغه یې چارچشم له ویوړه او زه یې چارچشم ورته ویې چې دا صاحب جماله ستا شو نو دغې شادمان دیو زه راوړم په دې محل کې خید کړم او اوس دغه شان په جادو مې اوده کوي او په جادو مې راپاسوي او بدري جماله چې ده نو هغه چارچشم خید کړې ده او په یو محل کې په یو ډېر په لرې محل کې او چارچشم ورته وایي چې ته زما کور وکړه زما سره واده وکړه نکاح وکړه خو هغه ورته انکار کوي نو بس هغه د هغه وخت نه د هغه سره په قید کې ده خو چې کومه ورځ ستا نه راغل وه بیا دغه جنګ شوی دی او د هغه قید وه نو د دغې د وجې بدرۍ ستا خواله بیا نه ورته راغلې. نو بیا سیف الملوک چې دا خبر واورېده ډېر زیات خفه شو د صاحب جمال دا قصه چې واورېده ډېر زیات خفه شو. بیا ورته سیف الملوک وایي چې ته چې کوم دیو په قید کې کړی هغه دیو څه شو؟ دیو ته وایي چې هغه خو چېرته تللی دی خو ډېر زر به راتلو والی او زه ستا لپاره ډېره فکرمنده یم
ځکه چې که دغه دیو ته به اوس پته لګېدلې وه که دغه دیو راغی نو نه تا ژوندی پرېږدي نه ما. سیف الملک ورته وایي چې ته به فکر نه کوې، زه ډېر زیات ستړی شوی یم، ډېر سفر مې کړی ډېر زیات ستړی شوی یم، زه وده کېږم او چې کله هم دا دیو راغی نو ما به پسې راپاڅم. لنډه دا چې ملک وده شو او صاحب جمال او خواته ناسته ده چې په دې کې کله چې دا سیف الملک د محل ته وردن نه شو، دا تختۍ خوځوله د صاحب جمال د خپل راوړه، په دې باندې د شادمان دیو منتر یا د هغه جادو پې پروت و. شادمان دیو دومره لرې تللی و چې 3-4 ورځې هغه سفر کړی و او په لرې جزیرو کې په لرې ځنګلو کې چېرته تللی و. خو چې کله دا تخته خوځېدلو نو هغه ته پته ولګېده چې یاره څوک راغلی دی او دغې محل ته ننوتلی و، چا تخته خوځولې ده او ته پته ولګېده چې یاره اوس خو به رانه دغه ښاپېری به رانه څوک بوځي. نو دغه د 3 ورځو دا سفر هغه په 1 ورځ کې هغه په دومره رفتار وکړو چې په 1 ورځ کې هغه ختم. او چې دی کله دې محل ته رانږدې شو نو په دې ځنګل کې د ګړزار دا لوی لوی غربار جوړ او دا تیزې هواګانې سیلۍ رالې. چې دا کله دا هواګانې سیلۍ رالې دې صاحب جمال دا ګړزار واورېدو نو دا ډېره په فکر کې شو. یو طرف ته چې ملک ته ګوري نو هغه بې غمه او درقه لارې د مزې چې ولې هغه ډېر زیات ستړی شوی او بل طرف ته چې فکر والي چې یاره دا خو که دا شی راغی نو دا ملک به د دغه دیو به څنګه مقابله کوي، د دغه دیو زموږ ښاپېرو او دیوانو مقابله نه کړو، دا عجز به د دیو څه مقابله کړو، دا دیو خو که اوس راځي او هر څه چې دی خو دا هلک هم وجني او ما هم وجني. دا د ملک ته دغسې ګوري او دا سوچونه کوي چې په دې کې په سترګو کې اوښکې رالي، په سترګو کې اوښکې رالي، دا اوښکه لاړه د ملک په دې مخ ولګېده. د ملک په مخ ولګېده نو ملک یخ شو، چې یخ شو ډارېک راپاڅېدو، دې نه یې تپوس وکړو چې تا څه وجه ده ولې دونه خفه یې ژاړې. دوی صاحب جمال یې ورته وویل چې یاره دغه تا ته چې ما کوم دیو یا دغه نږدې ده بس راتلونکی دی، نږدې دی چې اوس په دې محل ته راننوځو. دی چې راغی نو لکه زما څه فکر نه کېږي، زما مرګ راغلی او ستا مرګ راغلی، په دې خفه یم، په دې مې ژړل. ملک ورته وویل چې د غم مه کوه، طاقت د الله په دغه کې دی او ګټه او تاوان چې کوم دی نو دا د الله په لاس کې دی، ته بېغمه شه، زه به خپل کوشش کوم او ته ګورې چې څنګه دا دیو زمانه ځي. دیو دا خبرې کولې چې په دې کې ګړزار جوړ شو، دا دیو کافر ابراهیم شهیم دیو خطرناک او دا غټ غټ لاسونه دی، یو کافر ګورز ورسره دی چې د هغې وزن دی 80 منه، د اوسپنې ګورز دی. دې محل ته راننوته او قار دی په غوسه کړی، دا پر شا رخېږي، ولې چې ډېر زیات لرې تللی و، 4 ورځې هغه سفر کړی او 4 ورځو هغه سفر هغه په 1 ورځ کې په واپسۍ کې وو او راورسېد. او چې څنګه راننوت نو په بد حال کې راووت، په قار د سترګو نه سمې لمبې خېجي، ده ته وایي چې ځوانه ته څوک یې او ته څنګه زما محل ته راننوتې، څنګه تا زما په قبضه باندې ښاپېری چې کوم دی نو هغې ته تا تخته را دغه کړی هغه دې په اوښ کې راوستل. دې سیف الملک ورته وایي چې زما نوم سیف الملک دی او د روم د بادشاه زوی یم او زه چې هر څه دي خو زه ستا مرګ له راغلی یم، ته زما دښمن یې. دا دیو د خندانه شي چې شین شوی چې ها ها اوس به یو ادمزاد به راځي هغه به زما سره مقابله کوي او ما به وجني. دا دیو ورته وایي چې په قیسو دې نه پوهېږم ادمزاده، خو ګزار دې راباندې کوه چې ستا څه نمونه ګزار دی. سیف الملک ورته وایي چې نه، زما په خاندان کې زموږ په باچایۍ کې دا خبره نشي چې په چا باندې مخکې ګزار کړو، لاول ته خپل زور وازمېه، د هغې نه بعد به زه په تا ګزار کړم. شادمان دیو خو ډېر په غوسه کې و، د مخکې نه ډېر قهر و او دې سیف الملک دا نیغې نیغې خبرې چې واورېدې نور هم ډېر زیاته غوسه ورغله او نور هم په قهر کې راغی. نو ده دې سیف الملک ته وایي چې ښه ځوانه بیا ټینګ شه زما دې ګورز ته، زما د 80 منه ګورز ته ټینګ شه او دا چې ما تاله راواچو ستا دې ککرۍ له نو ستا نه به زه رانجه جوړ کړم په دې ځمکه پورې او ته اوس ما ته ټینګ شه. دې دا دیو او دا ملک دواړه میدان ته راووت او دوی چې مقابله شروع کړه. دې دیو چې دا ګورز اوچت کړ او دې ملک باندې ګزار وکړو نو دا ملک داسې یو طرف ته وتښتېد، ځان یې خو ګزار کړو، دا ګورز چې په ځمکه ولوېدو چړقار یې وکړو، دا کاڼي ماڼي ول هر څه یې میده کړ. دا ګورز چې د دې دیو د لاسه ودنګېده، د دې دیو سره یو توره وه په لاس کې، خپله توره یې راوویسته او د دغې تورې ما وزن و 50 منه.
دغه توره یې چې وشوته کړه او بیا یې په ملوک باندې ګزار وکړو. ملوک بیا منډې منډې یو طرف ته یې ټوپ کړو، ځان یې غوځار کړو، ځان یې بیا خلاص کړو. دغه توره چې لاړه د دې غوځار دغه خطا شو، په ځمکه ولګېد. چې توره چې په ځمکه ولګېد نو لوی کړاساره شو، دا کاڼي ماڼي یو طرف ته ودانګېده. بیا ورته دې ملوک وایي چې دیوه اوس زما ګزار ته خدای ټینګوه، تا خپل ګزارونه وکړه، خپل زور دې وازبیو، اوس زما زور ته ځان ټینګ کړه. ملوک خپله توره راویسته، منډې منډې منډې، دی خو یو کافر دی، یو غر دی دغه مخې ته ولاړ، کله یو طرف ته کېږي د هغه خپې وایي، کله بل طرف ته کېږي د هغه خپې وایي. دی خو ډېر غټ دیو دی، طاقتور دیو دی، خو بیا هم یو دیو دی، نو دونه په سپکه هغه تاوېدی را تاوېدی نه شي، څنګه چې په سپکه برېنده ملوک ته اخوا وړي دوی خوا وړي، کله وله یو خپه وایي او کله وله بل خپه وایي. دا دیو د دې سیپل ملوک دې تیزو تیزو ګزارونو ډېر خفه کړ، هلته یې ولې خپې ټولې زخمي کړو، دا د وینو فوارې روان دي، په تورې وهي. دا خپې چې ولې سیف الملک د هره طرفه ووایي، کله یو طرف ته ځي کله بل طرف ته ځي، دا دیو پسې یو خوا تاوېږي بل خوا تاوېږي، خو څه وس چارې پرې نه راځي. چې د دې دیو دا خپې زخمي شي، دا دیو لوی بره ووایي او ښکته غرب شي، په ځمکه راوغورځېږي، دا هر څه وړه خېږي، سم جړقار وشي. او څنګه چې دی په ځمکه راوغورځېږي او دا سیف الملک چې د دې دیو دې سر ته ځان ورسوي او غرب غرب غربه چې یو څو ګزاره پرې مسلسل وکړي، د ده د سر نه دارې د دې چاپو روانې شي او دغه دیو چې کوم دی په دغه ځای مردار شي، د دیو قصه ختمه شي. شهزادګۍ دا ټوله تماشیني دا ښاپیرۍ. شهزادګۍ ښاپیرۍ ډېره خوشحاله شي، ده ته وایي چې واقعي ته یو نر ځوان یې، بدرجماله واقعي چې په یو نر ځوان میینه شوې ده، په صحیح انسان میینه شوې ده، په غلط انسان نه ده میینه شوې. بیا یې دې ملک ته وایي چې ته داسې کار کوه، اوس په دغه کمره کې چې کومه دا المارۍ لګېدل، یو غټه المارۍ ده او دې المارۍ ته یو تاله پرته ده، خو ډېره کاپیره تاله ده، د دغې تالې وزن یې 50 منه. وایي چې یاره ته اوس دا تاله ماته کوه، په دې کې دننه زما د ښاپیرو جامې دي چې زه هغه جامې واغوندم، خپل بیا د ښاپیرو لباس واچوم او هغه شان شهزادګۍ شم، نو زما کې به خپل طاقت هر څه راشي چې زه بیا خپل وطن ته خپل محل ته بیا لاړ شم. تا لپاره څه سورلي مرلي د هغه ځای ته څه انتظام کوم، ولې چې زموږ ځای ته ډېره لار ده او زه خو به په هوا پرواز کوم، خو ته انسان یې، ته خو به په ځمکه ځې، نو چې تا له زه څه سورلي راولم. ملوک هغه تاله په څه طریقه په څه چل ول ماته کړي، د هغې نه د شهزادګۍ لباس راوباسي، شهزادګۍ خپل د ښاپیرو لباس دوباره واچوي، هغه ښاپیرۍ ته جوړه شي او بیا ده ته وایي چې به زه خپل محل ته ځمه او تا له سوارلی رالېږم. بس ملوک په هغه ځای پاتې شي، انتظار کوي، صاحب جماله چې کوم دی نو د هغه ځای نه په پرواز شي، لاړه شي خپل محل ته، خپل ملک ته چې کوم د هغې د پلار باچهي ده هغه ځای ته روانه شي. نو دا وه د سیف الملک او د بدر جمال د قصې لاولنۍ قصو. انشاءالله قصه اوږده ده ډېره زیاته او په 2 قصو کې مې ذکر کړه چې تاسو ته ښه تفصیلي او ښه په خوند رنګ سره وکړمه، ولې چې په یو قسم کې مې کوله نو داسې په تفصیل او په مزو سره به نه راتله. نو انشاءالله دا اولنۍ قسط او دویم قسط لپاره انشاءالله انتظار کوئ. کوشش کوم چې ورځ به کې ریکارډ کړم ستاسو لپاره. امید دی چې انشاءالله ستاسو د اولنۍ قسط به ستاسو خوښ شوی او دویم قسط به انشاءالله ستاسو ته ځي. نو ډېره مننه، ښاد او آباد اوسئ. د الله په امان.